په لومړي ځل هلمند کې د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د سړې خونې جوړېدنه دغه سړه خونه به د هلمند لپاره ګټوره ځکه وي چې د هلمند سبزیجات او میوه‌جات به تر ډیره خوندي وساتل سي ترڅو پر سیزن باندې په ښه بیه وپلورل سي. دلته د هیواد هغه میوې او سبزي ساتل کیږي چې پخوا به په ارزانه بیه نورو هیوادونو ته صادرېدل او تر څه مودې وروسته به بیا په لوړه بیه پر افغانانو پلورل کېدل. د دې نوي جوړې سوي سړې خونې مسؤلین وایي دوی د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت پانګونه کړې ده ترڅو د هیواد میوې او سبزي د وطن په ګټه وکارول سي. سیب ستا زموږ سره دوه رقمه سیب، یو سور سیب دی او بل ژیړ سیب دی. انار لرو او په سبزیجاتو کې پیاز را سره دي. او څو کسان سره پر کار؟ تقریبا 25 کسان په مستقیم ډول کار سره کوي او په غیر مستقیم ډول 100 کسه کار سره کوي چې هغه بیا موږ هغو ته جنس ورکوو، په بازار کې میوه‌جات ورکوو، دوی بیا په فروش رسوي. د سړې خونې مسؤلین له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې په ځینو برخو کې ورته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د زیان پر ځای ګټه ترلاسه کړي. کوم پیسې چې موږ بزګرانو ته ورکړي دي هغه پیسې اوس موږ په داسې شیانو باندې نشو برابرولی ځکه چې زموږ صادرات نورو هیوادو ته نه کېږي. زموږ صادرات په مطلق ډول بند سوي دي. نو د حکومت څخه یوازینی دا خواهش کوو چې دوی زموږ سره په برېښنا کې کومک وکړي. بلخوا په دې سړه خونه کې کارکوونکي وایي له دې وړاندې بې وزګاره وو خو اوس کولی سي د خپلې کورنۍ لپاره حلاله مړۍ پیدا کړي. زه ډېر خوشحاله یم چې مخکې ما په ترکیه او په ایران او په دې هیوادو کې کار کوي یا په پاکستان کې. نو زه اوس ډېر خوشحاله یم چې په هلمند کې زما په ولایت کې مطلب زما ته د کار زمینه برابره سوې ده او زه افتخار کوم، ویاړ کوم چې زه خپل هیواد ته خپل وطن ته کار کوم. بیکاره وم، اوس په دغه سړه خونه کې د کار زمینه راته برابره سوې ده نو ډېر خوشحاله یم. بس کورنۍ ته حلاله نفقه د دغه سړې خونې د لارې خپل کار کوو، دلې خپل کورنۍ ساتو. د یادونې وړ ده چې هلمند یو کرنیز ولایت دی او د سړو خونو په جوړېدو سره به نه یوازې میوې او سبزي تر اوږدې مودې وساتل سي بلکې د کروندګرو په عوایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راسي.